دوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. بسم الله الرحمن الرحیم. نن یک شنبه د 1403 هجري لمریز کال د لړمې عقرب میاشتې 14مه نیټه ده. زه محبوب الله سرور یم. پام مو راړوم د میدان وردګو ملي تلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. د میدان وردګ ولایت د کلیو بیا رغونه او پراختیا ریاست مسؤلین وایي روان کال د اسلامي امارت له بودیجې او د موسسو په مالي ملاتړ د شاوخوا 80 میلیونه افغانۍ په ارزښت بېلابېلې پروژې پلي کړي دي. نور حال یې د فهیم الله افغان په راپور کې. د میدان وردګ ولایت کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي روان کال د اسلامي امارت له بودیجې او موسسو په مالي ملاتړ د شاوخوا 80 میلیونه افغانیو په ارزښت د څښاک پاکو اوبو رسولو بیا رغونې او پراختیایي پروژې پلي کړي دي. میدان وردګ ولایت په ټولو واحدونو ټولو ولسوالیو کې الحمدلله مونږ په ډېر اندازه سره کار کړی ده. په دې کې مونږ مختلفې پروژې کارولې دي. زیات کار مونږ د ابرسانۍ په بخش کې کړی ده چې د څښاک پاکې اوبو رسونې پروژې دي مونږ چې په سږني کال کې تقریبا 19 پروژې د ابرسانۍ په برخه کې مونږ تسلیم کړلې او ګټې اخیستنې ته مو سپارلې چې په دې کې څه ترمیماتي وي او څه بنیادي پروژې وي. دغه یوه برخه وه او دویمه برخه مونږ 3 کاریزونه درلوده د جغتو په ولسوالۍ کې چې هغه هم جوړ کړل او څه کارونه یې لا جریان لري. د یاد ریاست مسؤلینو په وینا راتلونکي کې هم پلان لري چې د شلو په شاوخوا کې پروژې پلي کړي. زیاتوي جغتو ولسوالۍ ته په ځانګړي شوي پلان کې به د څه کم 10 لکه ډالرو په ارزښت بېلابېلې پروژې پلي شي. مربوطه کارونه دي د مونږ د ریاست که هغه د سړکونو د پلونو د پلچکونو دي نو هغه برنامې مو په کار اچولي دي چې خوشبختانه چې د بانک جهاني یا د یو نفس له طریق نه د مونږ د جغتو ولسوالي په بشپړه توګه په پلان کې نیول سوې ده چې تقریبا د څه کم 10 لکو ډالرو په اندازه باندې هغو ته بودیجه تخصیص سوې ده چې هغه په ټولو برخو کې هغه کارونه کوي. د مسؤلینو په خبره په یادو پلو شوو پروژو کې زرګونه کسانو ته کاري زمینه برابره او له 3000 زیاتو کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوي دي. پکتیکاوال د ښرنې ښار لپاره د پراختیا غوښتنه کوي. مسؤلین وایي موږ په هڅه کې یو چې هغه خنډونه له منځه یوسو چې د ښاري پراختیا مخه یې ډب کړې ده. پکتیکاوال د ښرنې ښار لپاره د پراختیا غوښتنه کوي. که څه هم په تیر کې د پکتیکا مرکز ښرنې ته په پراختیایي برخه کې پاملرنه شوې نه ده خو اوس یې اوسیدونکي له دولت نه غواړي چې د ښاري پراختیا لپاره هڅې روانې وساتي. نو ښاري پراختیا ته په هغه صورت باندې لکه څرنګه چې اړتیا ده اړینه ده په پکتیکا کې توجه نه ده سوې. که څه هم په تیرو 3 کلونو کې په دې برخه کې کار سوی ده خو لا نور هم زیات کار ته هغه د ضرورت دی تر څو پورې دولت په دې برخه کې خاص پلانونه تر لاس لاندې ونیسي او په ضمن کې عام خلک هغه کوم چې سرمایه‌دار دي چې هغه دلته پانګونه وکړي او په ضمن کې د ښاري پراختیا په برخه کې د دولت سره پروژه باندې کار وکړي او د ښار د پراخېدا په خاطر باندې موږ ډېرې ښې پراخې ساحې لرو او متاسفانه د دولت چې مو غوښتنه دا ده چې هغه ساحې چې له بازار سره نږدې دي له خلکو چې په مناسب ریټ باندې استملاک کړي او ښار ته پراختیا ورکړي. د ښار په پراختیا کې به مشکل د ولس حل شوی، مشکل د ښاروالي به حل شوی، مشکل عواید به د دولت زیات شوي. مسؤلین ډاډ څرګندوي چې د ښار پراختیا ته پاملرنه ډیره ده او هغه خنډونه له منځه د وتو په حال کې دي چې د ښاري پراختیا چارې ټکنۍ کړې وي. ښار د پراختیا لپاره یو څه خنډونه ول چې د ښار ډېرې ځمکې هغه په تداوی لاندې والي د اشخاصو سره نو ښاروالي ریاست دغه مسایل قضایي امارت ته رسولي دي او وخت په وخت یې مقصد هغه د اصولو له مخې تعقیبوي. زموږ د پکتیکا لوی ریاست ته چې کوم موضوعات د اړوند ادارو راغلي دي مربوطه ادارونه چې موکل ادارې حسابیږي نو ان شاء الله العزیز د ښاري پلان لپاره به هغې ته موږ لومړیتوب ورکوو او کوشش به کوو چې دغه مربوطه کار کیږي هغه به ډېر زر حلو او مربوطه ادارې ته به سپارو ان شاء الله العزیز چې هلته د قضایي امارت مدافع وکیله ده. بلخوا د کور او ښار جوړولو استازي وایي چې روان کال د نوي پلان سره سم د ښرنې ښار یو څه اندازه پراختیا پیدا کړې چې شاوخوا 2800 جریبه ته رسیږي. پخوا یاد ښار 1400 جریبه وسعت درلود. پخوانی پلان د ښرنې 1400 جریبه مځکه شاوخوا یې محتوا کړې وه. بیا مو نوی ټیم نوې سروې ورته وکړه
نوی ټیم چې راغی نوی پلان ورته منظور کو هغه تقریبا 2700 شاوخوا تر 2800 جریبه شاوخوا پورې تقریبا وساعت لري چې اصلاحي او توسعي پلان ورته جوړ سو او منظور سو. اوس مهال په مرکز ښرنه کې څه باندې 3000 هټۍ، غرفې، هوټلونه او نور بېلابېل پلورنځي فعال او له ښاروالۍ سره په رسمي ډول ثبت دي. د کندوز ولایت په چهارداري ولسوالۍ کې د 150,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د یو جومات د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دغه جومات د خلکو له لوري په 2 پوړونو کې په بنسټیز ډول رغیږي چې په یو وخت به د شاوخوا 1000 لمونځ کوونکو د ځایېدو وړتیا ولري. د کندوز چهارداري ولسوالۍ په چهار شهید سیمه کې د ځایي اوسیدونکو له لوري د 150,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د یو جومات جوړولو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د ځایي اوسیدونکو په خبره دغه جومات د ارشاد حج اوقاف ریاست سره په ګډې همکارۍ په 2 پوړونو کې په اساسي ډول رغول کېږي چې په یو وخت د شاوخوا 1000 لمونځ کوونکو د ځایېدو وړتیا ولري. دیگه کمکی از که از طرف اهالی همی مردم چهار شهید است، چی در ایران است، چی در پاکستان است و چی در شهر است، هر جایی که زندگی میکنن الحمدلله اینجا سهم گرفته رسن. حالا تعداد زیاد از مادرای ما، از خواهرای ما الحمدلله انگیزه برشان داده شده و اینجا کمک کرده رسن. ما در مردم خود خواهش هستم که مسجد به خیر خوبش کلشان اعمار میکنه، به خیر جور میکنه. لکل قوم بعد از دیگه مردم هم تقاضا میکنیم کمک کنه از مسجد به خیر مسجد جور شوه. په ورته مهال د دغه ولایت د ارشاد حج اوقاف ریاست چارواکي د جوماتونو جوړولو په ګټو او ارزښت خبرې وکړې او له خلکو یې غوښتل تر څو د دیني مرکزونو د جوړولو په برخه کې لا ګامونه پورته کړي. د خلکو خو زموږ غوښتنه دا ده د تل لپاره مخکې کم آیات مبارک چې موږ ووایه د هغه مفهوم او معنا دا ده چې معاونت پر نیکو کارونو له مساجدو جوړولو به بیا بل نیک کار چیرې وي. نو د خلکو غوښتنه دا ده تل لپاره پر نیکو کارونو باندې دوی اماهنګ او یو موټی یو لاس یې واوسېږي بل خصوص د مساجدو په بنیادولو او جوړولو کې. د یادولو وړ ده چې تر دې وړاندې هم په مرکز کندوز ولسوالیو کې د خلکو په مالي ملاتړ او د ارشاد حج اوقاف ریاست په همکارۍ ګڼ جوماتونه په بنسټیز ډول جوړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي وو. د پکتیکا ولایت تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت د هوریت نشراتي ادارې سره په همغږۍ د کثیر رشتوي انسټیټوت او اداري او حسابدارۍ انسټیټوت له ګڼ شمېر زده کړیالانو څخه د امارات پیژندنې کتاب ازموینه واخیسته. ګډونوال دا ډول ازموینې د مطالعې په دودولو کې ارزښتمنې یادوي. د پکتیکا ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت د هوریت نشراتي ادارې سره په همغږي د یاد ولایت له ګڼ شمېر زده کړیالانو څخه د امارت پیژندنې کتاب د سیالۍ ازموینه واخیسته. د دې سره به د اذهان جوړ شي، د دې به د خپلو اسلافو، د خپلو مجاهدینو، د خپلو علماو، د خپلو روحیانینو، هغه د نور د موږ د علمي څیرو نقش قدم دوی باندې په هغه باندې به ولاړ شي او د هغو له اهدافو به دوی خبر شي. نو په دې خاطر باندې موږ د سیالۍ په کار اچولې. د ازموینې ګډونوال د دا ډول سیالیو ترسره کول د مطالعې په دودولو کې ارزښتمن یادوي. د داسې رقم امتحانونه اخیستل یعنې په محصلینو کې د مطالعې کچه زیاتوي، په دې خاطر چې دوی نور هم وهڅول شي تر څو د امارت وپېژني او بل نور هم داسې تاریخ کې کوم پیښې رامنځته وي د هغه هم په ذهن کې ورسره وساتي. دا ځوانان باید دې کې پوره مطالعه وکړي. امارت مشرانو یو دا ښه اقدام وکړو چې موږ ته دا سیالۍ په لاره واچوله، موږ ته دا امتحانونه دایر کړو، موږ امتحان پکې ورکړو. ولې چې دې کې د امارت 20 کلن جهاد تر هغو مخکې جهاد معلومات موږ ته مکمل پکې راکړو. د یادې سیالۍ ممتازو ګډونوالو ته د پایلو په اعلان سره بېلابېلې ډالۍ هم په نظر کې نیول شوي دي. لوګر کې د هېواد د المپیک او ورزش لوی ریاست له لوري د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د ګڼو پروژو چارې پیل شوې. دا د لوګر په مرکزی فوټبال لوبغالي کې د هیواد د اولمپیک ورزش لوی ریاست له لوري د پاکو اوبو ویسا او 14 متره استنادي دیوال پروژو د چارو د پیل مراسم دي چې د اولمپیک ورزش لوی رئیس او ځایي مسؤلینو پکې ګډون کړی و. ورته وخت کې د هیواد د اولمپیک ورزش لوی رئیس اسلامي امارت د ورزش ودې او پرمختګ ته ژمن وباله او په دې برخه کې د لا ډېرو اسانتیاو د رامنځته کولو خبره وکړه. چون کې د ورزش برخه زموږ مسؤلیت ده. د هیواد په هر برخه کې په هر کونج کې چې د ورزش برنامې تر سره کیږي موږ ته د خوشحالۍ سبب کیږي. الحمدلله
په دغه برخه کې تر ډیره حده پورې د ورزش اداره خپلو اهدافو ته رسېدلې ده. بلخوا د اولمپیک ورزش امیرو د دغو دوه پروژو ارزښت 1.5 میلیون افغانۍ وښود او ژمنه یې وکړه چې لوګر کې به د ورزشي ځایونو او لوبغالو پراختیا ته لا ډیره پاملرنه کوي. دغه پروژه د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې او سپورت عمومي ریاست په تفاهمنامې سره لوګر ولایت ته رامعرفي شوې وه چې د لوګر ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت په همکارۍ سره د دغه پروژې کارونه نن پیل شول. د دغه پروژې لګښت 1.5 میلیونه افغانۍ ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه لوګر کې د 14 ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د فانکریشن لوبو 5 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. درنه او قدرمنو لیدونکو زموږ د دې مهال خبرونه هم دومره و. تر بیا ښې چارې.